اتم لیک د مړه خره د مړه کېدو دلیل. زما د دواړو سترګې تورې ګرانې سرې مچۍ. سمه ده ما درته وویل چې مړ شم، خو له یاده مې ووتل چې د مرګ څرنګوالی مې درته روښانه کړم. پوهېږم ته په لنډو شمېرلو خبرو میینه یې. په یاد دې دي چې یوه ورځ بېکاره پاتې وم او ورځ مې ښه نه وه. تا ته راغلم او یو څه پیسې مې په پور درڅخه واخیستې. هغه ورځ نیکمرغه نه وم. هر څومره عذر مې چې درته وکړ ومې نه شو کړی تر څو پیسې درڅخه واخلم. لویانو ویلي وو څوک چې ونه شي کړای له چا څخه څه واخلي باید د غوښتلو لار او سیستم زده کړي. دا خبره یا مو لیر کړې او یا مو بس پیر کړ. دا خبره یا مو لیر کړې یا پیر پاچا او یا هټلر او یا مشهدي جعفر کړ. په هر صورت د نوم په آخر کې ری لري، خو دقیق مې په یاد نه دي چې چا کړی. د دې جملې په یاد راوړلو سره مې سر په اوږه ایښی و. ویلي مې و ټیوبي آر ناټ ټیبیا. ډېر ژر په ژړا شوې او د جب ټولې پیسې دې ماته راکړې. چا ویلي و افسوس چې هنر ډېر اوږد دی او د انسان عمر لنډ. یوه بل ویلي و د خوندونو او رنګونو ترمنځ بدبیني ممکنه نه ده. په دې خبرو کې څه دي؟ که ما دا خبرې کړی وی په یوه غوږ به دې ننوتې او له بل غوږ نه به دې وتلې وې، نو انسان د یوې جملې کیفیت ته نه بلکې هغه اواز ته اهمیت ورکوي چې د هغه له خولې راوځي. که د اور برج پایې ماتې شي هر جیر جیر چې پرې وخت یوه معجزه بلل کیږي. د خدای شکر دی چې له دې نړۍ نه مې زړه ټول دی. د دوو ډلو پوښتنه نه کیږي، یو د لیونو او بل پاچاهانو ولسمشرانو. یوازې دوی ودي څه چې کوي پوښتنه ترې نه کیږي. فرض کړه که زه یو بې مسؤلیته ولسمشر وای او ټوخېدلی وی، خلکو به ویل څه عجیب ارزښتناکه ټوخېدل او زما د ټوخېدو اواز به یې له راډیو څخه خپراوه. که د ارګمي لپاره مې خوله وازه کړی وی ویل به یې واه څه ښایسته نغمه. له ارګمیو به یې یادښتونه اخیستل. ګرانې ملګرې ما او تا څومره یو ځای وګرځېدو، څومره به ارزښته خبرې مو وکړې. زما او ستا خبرو ته چا د غوماشي په اندازه ارزښت ورنه کړ. اوس دې غوږونه ښه خلاص کړه. غواړم چې د هغې نړۍ ارزښتناکه خبرې درته وکړم. نړۍ ته راتلل اسانه دي خو مړه کېدل یې ځورونکي دي. ځکه هر څوک یو څوک نړۍ ته راوړي خو ټول یوازې مړه کېږي. اصلا د مرګ په فکر کې نه وم. ما هم د ډېرو نورو په څېر غوښتل چې ژوند وکړم، خو دا هیله له غوښتنې سره پیوند نه لري. هغه ورځ مې له رئیس څخه 50 لیرې په پور غوښتې وې. پوښتلي یو غواړې څه پرې وکړې؟ غوښتل مې ووایم که غسپران ترې جوړ کړم او هوا ته یې اوچتوم. ومې ویل د چا پوره وړی یم، له تاسو یې اخلم او هغه ته یې ورکوم. وی ویل څه وخت؟ نن له ماسپښین وروسته 2 بجې راځي او اخلي یې. ښه ته بیا هماغه وخت راشه او 50 لیرې واخله. نه کېږي اوس یې راکړه. نه کېږي. څنګه؟ له دې وروسته یې د یو پیلوسپ غوندې سر وخوځاوه او وی ویل ځکه چې دا موضوع دې ښه نه ده درک کړې، نشي کولی په خپل پور او قول ودرېږي. دا دنیا ده. ښایي هغه نفر چې تا ته یې پور درکړی له 2 بجو نه مخکې مړ شي او ته له پور ورکولو خلاص شي. تر 2 بجو څوک مړه څوک ژوندي. سر مې په اوږه کېښود. ومې ویل ښاغلیه زه او دومره چانس دنیا ده نو. ناڅاپه نه پور اخیستونکی مړ شو او نه زه مړ شم. په دې منځ کې ته مړ کېږي. هغه وخت هم زه درڅخه 50 لیرې اخلم او پور اخیستونکي ته یې ورکوم. ساعت 2 بجې شوې. نه زه مړ شوم نه اخیستونکی او نه رئیس. خو په هماغه وخت کې رئیس ځان ورک کړ. دغه چا په لټه کې وم چې زړی را باندې وسوځېږي او وکولی شم خپل درد ورته ووایم. داسې انډیوالان مې درلودل چې د بې عدالتۍ مخالف وو او د دې پر وړاندې هر وخت غږ اوچتاوه او ویل یې ژوندی دې وي عدالت. له هغو څخه یوه ته لاړم. ښایي مرسته راسره وکړي. میلمانه یې درلودل. په کور کې تګ راتګ زیات و. هغه پیښې چې را باندې راغلې وې ورته ومې کړې. ټول راڅخه راټول شول. په غور یې زما خبرې اورېدلې. خبرې مې دومره له درده ډکې وې کله چې غږېدم د دې لپاره چې ونه ژاړم ځان مې په زور کلک کړ. خو هغه څه پیښ شول چې انتظار مې نه درلود. ټولو اوریدونکو زما په خبرو خندل. حتی یوې ښځې له ډېرې خندا چې د سړي په اوږه یې تکیه کړې وه خپل څښونکي په هغه توی کړل.
خو ما په یو جدي پیښه خبرې کولې. کله چې زما خبرو ته غوږ نیوه ویل به یې څه بېسارې پیښه، څومره حیرانونکي، نه پیښېدونکي، بې جوړې. ویل به یې وا څومره خندونکي، او وروسته به یې په لوړ غږ خندل. خو ما خلکو ته خپل دردونه او غمونه تعریفول. زما دردونه او غمونه هغوی ته خندونکي ښکارېدل. حال دا چې د دویو ترمنځ مې یوه ښځه ولیده چې له سترګو یې اوښکې روانې وې. فکر مې وکړ چې څومره بااحساسه ښځه ده. یو دم مې واورېدل، وایي نور ذوب کوم. ډېر مې وخندل، په سترګو کې مې اوښکې راغلې. هر څه چې به مې ویل خلکو به خندل. کله چې به مې خدای پاماني اخیستا وی ویل واو ډېر مو وخندل، ډېر ښه تیر شو، سبا شپه بیا راشه. ناامیده شوی وم، په ډېره لږه امید سبا بیا ورغلم. هر څه چې مې ویل دویو به خندل. د دویو له منځه یې وویل تا او خدای نور بس کړه. ډېر خوښ شوم. بالاخره یو پیدا شو چې زه یې درکړم. په دې فکر کې ډوب وم چې وی ویل وایي د ډېرې خندا له لاسه نور بې هوښه کېږم. چوپ شوم. په یوه نظر مې ټولو ته وکتل. دا ځل په رښتیا هم د خندا له وجې بې هوښه کېدل. چغه مې کړه څنګه خاندئ؟ ویې ویل ستا ژوند ټول خندونکی دی، دا ټول په تا تیر شوي دي. کله چې له کوره وتم له کوره مې غږ اورېده، څومره ښه غږېده. عجیبه شیان او عجیبه بیان یې کوه. څه چې یې ویل حقیقت یې درلود. نه بابا د خندا لپاره یې دا ویل. د دواړو سترګې تورې سرې مچۍ. پوهېږي چې ټول ژوند مې همداسې تیر شوی دی. د داسې انسانانو ترمنځ د ژړا پر ځای خندا هره ورځ چې تېرېده کار مې سختېده. داسې نشي چې ورته ووایې د دې لپاره مړ شوم چې کوم درد او غم مې درلود. دویو پرې پوهه کړم. وروسته به وایي څومره حیرانونکې او له ذهنه وتې، او په خندا به پیل کوي. که غواړې چې روح مې دلته هوسا شي، هیله کوم نیژ دې د دویو په بدن کې ننباسه. هغه وزرونه دې ښکلوم چې تر لمر لاندې ځلیږي. په مینه او ملګرتیا مړ خر. نهم لیک. له یوه روغتون څخه بل روغتون ته د زخمي بویول. داسې مې وانګېرله چې د کرښې پای ته ورسېدو. له بل پلوه داسې معلومېده چې زیات مصیبتونه نور هم را باندې راځي. دا نه وایم چې له مرګه دې وویروم. کله چې په منظم ډول د مرګ خبره کوم زړه دې پتنګ کېږي. یو بل لامل چې د هغې نړۍ درته لیکونه لیکم، غواړم چې له ځانه دې د مرګ ویره پاکه کړم. کله چې هیڅوک ژوندی موجود له مرګه د تېښتې لاره نه لري، ولې باید له مرګه وویریږي؟ کله چې د هغې نړۍ لیکونه درته لیکم او ته یې لولې، کولی شې د طنز له نظره موضوع ته وګوري. او مرګ داسې یو کس فرض کړئ چې له بلې نړۍ نه د سیاحت او تفریح لپاره درته راغلی. اوس ځو اصلي مطلب ته. په لاره کې د موټر اوبه خلاصې شوې. د موټر په ګرمېدو د راډیاټور اوبه په جوش راغلې. ځکه له ښاره بیرون 3 واړه د اوبو په پیدا کولو پسې په دښته کې تید شو. کلینر له لارې ناره کړه پیدا مې کړې دلته اوبه شته. اوبه یې په یوه لوښي کې راوړې، خو له خبرو یې پوهه شوم چې د اوبو مطلب یې نه و. خړې خټې وې. کله چې خړې اوبه په راډیاټور کې واچولې بیا په جوش راغلې. کله چې د چونګښې بچي په اوبو کې جوش شو، هوا ته یې ټوپونه شروع کړل. همداسې یې وکړی شو چې موټر تر یوې چینې ورسوي. کله چې له هغه ځایه اوبه واخیستې، په دې وخت کې بیا د موټر پټرول خلاص شول. د پټرولو ټانکۍ یې ډکه کړه. وروسته بیا د ټایرونو هوا کمه شوه. ټایرونو ته یې هوا ورکړه. لږ وړاندې چې لاړو ټایر پنچر شو. د یوه بل په مرسته یې د ټایر پنچري ونیوله. وروسته داسې پیښې رامنځته شوې چې کولی شو د کتاب څو پاڼې ډکې کړي. کله چې روغتون ته ورسېدو ډېر وخت تېر شوی و. ورځ بېګا شوې وه. زموږ هڅو په روغتون کې هم فایده نه درلوده. نوکریوال ډاکټر هیڅ نه معلومېده. زه او ناروغ یې په ځمکه څنګ په څنګ کېښودو او رنځورپالې نرسې ناروغ ته کتلې او له هغې نه وینه روانه وه. ویې پوښتل دا خو زخمي شوی. د امبولانس ډریور په دې هیله چې له ناروغ سره مرسته وکړي د دې پوښتنې په ځواب کې ویل نن له غرمې مخکې. رنځورپالې په ډېرې غوسې د امبولانس ډریور ته ویل تر اوسه څنګه ځنډېدلي یې؟ د امبولانس ډریور ویل څوک ځنډېدلي؟ له سهاره تر اوسه په لاره کې وو. په دې وخت کې که څوک ډېر کار لري باید په موټر کې سپور نه شي. رنځورپالې وپوښتل له دې سړي نه له سهاره تر اوسه همداسې وینه روانه ده؟ ډریور ویل هو. رنځورپالې خپلې ګوتې په لرګین میز وهلې لکه ښځې چې د بد نظر لرې کېدو لپاره کوي.
ماشاءالله څومره له وینې ډک سړی دی، خدای دې له بد نظره وساتي. لکه څنګه چې نوکریوال ډاکټر نه و، په دې روغتون کې هیڅ کار ورته ترسره نه شو. یو بل روغتون ته ولاړو، زخمی خوشبخت و. په هغه روغتون کې له 1 ساعت پلټنې وروسته نوکریوال ډاکټر پیدا شو. بیچاره نوکریوال ډاکټر د زخمی له معاینې وروسته ویل افسوس چې زموږ له لاسه هیڅ هم نه دی پوره، نه د وینې درېدو دوا شته، نه د ټینګې شوي وینې د نري کېدا دوا، یوازې اسپرین، کینین، تنتورید او پنبه شته، نور هیڅ هم نشته. که غواړې دا به درکړم، هر وخت چې په کار شول کار ترې واخلئ. ډاکټر د دې لپاره چې د خپل روغتون اعتبار زیات کړي وویل البته ډیره دوا شته، خو د هغه د ډیټابت، زړه، روماتیسم او نورو ناروغانو لپاره ده. ډریور وویل دا شنه زموږ د سترګو په وړاندې مړ کیږي، کاش چې له دې ځایه مو جګ کړی وی او تر خپل روغتونه مو رسولی وای او هلته مړ وی. ډاکټر وویل څه چې دلته مړ شي، څه چې هلته، څه فرق کوي؟ ډریور وویل حد اقل هلته به لږ هوسا مړ وی. وی پوښتل څه وخت زخمی شوی و؟ له ماسپښینه مخکې همداسې وینه ترې روانه وه. داسې نه، له دې نه څو ساعته وړاندې ډېره وینه ترې روانه وه، اوس د مخکې په څېر وینه ترې نه ده روانه. وی ویل ماشاءالله ښه له وینې ډک انسان دی. له هغه ځایه یوه بل روغتون ته ولاړو، ځکه د ټیکسي ډریور پوهېده چې خپلې پیسې به ښاروالۍ څخه اخلي، نه یې شو کولی چې موږ پرېږدي او دی ولاړ شي، ځکه یوه روغتون هم د مړي مسؤلیت نه اخیسته. په همدې خاطر یې زه هم له ځان سره ګرځولم. زخمی نیکمرغه و. په دریم روغتون کې نوکریوال ډاکټر، رنځورپال او هم د ضرورت وړ درمل موجود و. نوکریوال ډاکټر ول په یو ځای د دې 3 واړو پیدا کول سخت دي، خو تاسو په ښه ورځ راغلي یاست. دا ځل هم هغه کارکوونکي پسې وګرځېدل چې له معاینې نه وړاندې د ناروغ پیژندنه او مشخصات په کتاب کې ورسوي، خو پیدا نه شو. کله چې ډریور وړاندیز وکړ زخمی مړ کیږي، تاسو یې د جراحۍ خونې ته ورسوئ، وروسته یې مشخصات کتاب ته ورسوئ. د مشخصاتو ثبتولو کارکوونکي په غوسه وویل هیڅوک به هغه ناروغ ته چې مشخصات یې نه وي ثبت شوي لاس نه وروړي، ځکه چې د درملو د مصرف اندازه یې معلومه نه وي او دا پیښه د فساد لامل ګرځي. ځینې کسان چې د مشخصاتو د ثبت مامور پسې تللي وو، هغوی هم ځانونه ورکړل. د امبولانس ډریور چې ښه په غوسه شوی ویل که دا ناروغ مو په شا کړی هم وی، اوس به معاجلې خونې ته رسولی وای. هغه وخت چې د ثبت مامور روغتون ته راغی، دغه انسان په څېر چې له خپل کار سره ډېره مینه لري د میز تر شا کېناست، عینکې یې په سترګو کې ایښودې، وروسته یې په ډېر احتیاط د مشخصاتو د ثبت دفتر خلاص کړ، قلم یې راواخیست او په پوښتنو یې پیل وکړ د ناروغ نوم څه دی؟ ډریور وویل زه څه پوهېږم ښاغلیه، زه د ښاروالۍ د امبولانس ډریور یم. دا سړی ناڅاپه په موټر وهل شوی دی، ما هم راوچت کړی و، په امبولانس کې مې اچولی، په لاره کې موټر خراب شو، له سهاره تر اوسه ګرد ځو، اخر مو ځان تر دې ځایه راورسوه. د ثبت مامور ویل ډېر ښه، په کتاب کې به ولیکو چې مشخصات یې نامعلوم دي، بس خلاص، هر څه به پای ته ورسیږي. څه چې ویلي وو هماغه ډول یې ولیکل. کلینر ویل ښاغلیه دومره وخت مو د دې لپاره انتظار وایست؟ نوکریوال ډاکټر ویل رسمي کارونه پای ته ورسېدل، خو بل هیڅ کار زموږ له لاسه پوره نه دی، ځکه د ایکس شعاع اله خرابه ده. تر څو د ایکس په شعاع اخیستل شوی انځور ونه ګورو هیڅ کار نشو کولی. د ایکس شعاع اله چې خرابه وه، نو بیا مو د ده نوم ولې په کتاب کې ولیکلو؟ هسې مو دومره وخت ضایع کړ؟ مشر رنځورپال ځواب ورکړ د مشخصاتو ثبتول یو څه دي او درملنه بل څه دي. هر څومره ناروغان چې مو روغتون ته راځي د یوه ګراب په مرسته یې تعینوو. که مشخصات یې ثبت نه کړو نشو کولی چې ګراب رسم کړو، او د کال په پای کې نه معلومیږي چې څومره ناروغانو مو روغتون ته مراجعه کړې ده. د ثبت مامور ویل که د روغتون د ایکس شعاع لمو خرابه ده، خو د عملیاتو د مشخصاتو ثبتول مو ډېر دقیق دي. د امبولانس ډریور د ټیکسي ډریور ته ویل وروره بالاخره د ټیکسي کرایه به بیا د روغتون له عاجلې څانګې اخلي، یا د ښاروالی یا یې د زخمي له خپلوانو څخه اخلي، ځکه موږ دې تر دې دمه روغتون په روغتون وګرځولو او له موږ سره دې ښه وکړل، خو یوه سواني بله هم وکړه، موږ تر عاجل روغتونه ورسوه. ای بابا زه د دې زخمي خپلوان له کومه پیدا کړم؟ وروره زه پیسې غواړم. د امبولانس ډریور وویل په دې کې خو څه خبره نشته، سر له اوسه د پیسې په جب کې وبوله، د دې لپاره چې یو مړی په منځ کې دی، ماغزه یې خراب شوي وو، په همدې خاطر یې زه د موټر په غرفه کې واچولم. د ټیکسي ډریور په غوریدو وویل له یوه روغتونه بل ته او له بله بل ته وګرځېدو، ځینې رنځورپالان نه لري، ځینې ډاکټران نه لري. که ډاکټر او رنځورپال وي درمل نه پیدا کېږي، که درې واړه یو ځای پیدا شي د ایکس شعاع نه پیدا کېږي، او که پیدا هم شي د خرابۍ له وجې کار نه کوي، او کله وایي چې دا ټول په عاجل روغتون کې پیدا کېږي. ډریور وویل پیدا کېږي، که یو هم پیدا نه شو د ناروغ
د خونریزۍ ځای او زخمونه به په پړ یا ټوټه وتړو تر څو ډاکټر را ورسیږي او زخم ته زور ورکړي چې وینه یې بنده شي. کیدای شي د زخمی د خفه کېدو لامل وګرځي خو د وینې مخه هم نیسي. وی ویل زه د پیسو لپاره د دې کار په کیسه کې نه یم. که د موټر کیلومتر مې حساب کړم دې موټر له 200 لیټرو ډېرې اوبه خوړلي ځکه زه زیرک سړی یم. له تاسو سره یو ځای روغتون په روغتون وګرځېدم تر څو وګورم چې په کوم روغتون کې ډاکټر رنځورپال درمل او د ایکس شوا شتون لري. که نه مخکې به مې تاسو له ټکسي نه ښکته کړی وی او په خپلې مخې پسې وتلم. د عاجل روغتون تر دروازې ورسېدو. د زخمي پښې مو د دې لپاره چې څوکۍ په وینو ککړې نه شي د موټر له ښیښو ویستې وې. له موټره یې وایسته خو چې هغه صندوق د موټر غرفې ته هیڅ پام ونه کړ. په کومه کې چې زه بند وم هیڅ چا هم بیرته نه کړه. زه یې هېر کړی وم. باید څه مې کړی وی چغه مې کړه زه دلته یم ځکه چې مړ وم او چا مې غږ نه اورېده. که د ټکسي ډریور دا ځای بیرته کړی وی او زه یې دلته لیدلی وی خدای پوه شه چې له ویرې به یې څه کړي. کله چې مې په دې اړه فکر کوه چې باید څه وکړم البته هیڅ مې هم نشو کولی. زخمی په یوه تذکیره کې اچولی و. د خلکو د شور ماشور تر شا د هرن غږ واورېدل شو. له دې پرته چې د چا فکر شي د صندوق سر مې لږ اوچت کړ او ومې کتل چې پولیس راغلي وو. پولیس له موټره ښکته شول او ناروغ یې محاصره کړ. یو پولیس خپله تومانچه راوایسته او چغه یې کړه ودرېږئ. بل پولیس چغه کړه له ځایه ونه ښورېږئ. دریم پولیس وویل لاسونه اوچت کړئ. هغه چې د تذکیرې په مرسته ناروغ لېږدوه له ډېرې ویرې لاسونه اوچت کړل. زخمي له تذکیرې سره یو ځای په ځمکه ولوېد او یو ځل بیا زخمي شو. اوس نو محاصره شوي وو. یو محاصره کوونکي وویل عدالت لاسته ولوېدی. کله چې د امبولانس د ډریور د زړه دربا ورو ورو ځای ته راتله ویې پوښتل څوک د عدالت لاسته ولوېدل؟ هغه پولیس چې قومندان معلومېده په لوړ غږ وویل کچر چې مو حلال کړی چیرته دی؟ ژر کوئ بیرون یې راوباسئ. ډریور په بنده ژبه وویل کوم کچر؟ کچر راس یا خر ما تاسو له مسلخه څارلی ستاسو د پښو پل مې پیدا کړ. د ټول استانبول کوڅې مو په وینو ولاړلې. په مسلخ کې خر حلالوئ او د وري په نامه یې خرڅوئ کنه. ډریور وویل نه کچر دی نه آس او نه خر قسم چې انسان دی. څه انسان؟ ای چل بازو. پولیسو ته واقعیت وویل شو او پیښه روښانه شوه. قومندان وروسته وویل ماشاءالله دا انډیوال څومره له وینې ډک دی. کله چې دا انډیوال مو د هیوادوالو د ښه ژوند لرونکي نمونه وه. له تذکیرې سره یاجلې خونې ته ننویست. د پولیسو قومندان وویل اوس چې تر دې ځایه راغلي یو ښه ده چې خالي لاس ولاړ نه شو. تاسو یو کار وکړئ او دا موټر وپلټئ. موټر یې وپلټه. په موټر کې یو مړی پیدا کړ. دا نو څه شی دی؟ ډریور وویل خپله یې وینئ چې دا یو مړی دی خو ډېر یو نجس مړی دی. ټول مصیبتونه د ده د لاسه په موږ راغلل. زخمي یو بل ځای ته یوړو. هغه ملګری چې په لویه لار را سره یو ځای و رانه بیل شو د دې لپاره چې زما مرګ تایید شي او مخکې له دې چې سړی یې خونې ته ولېږدول شم. زه یې په یو کونج کې په ځمکتل کې کېښودم. په موټر کې مې دومره ټکانونه خوړلي وو چې کله یې په موزاییکو واچولم بېهوښه شو. هی زما ګرانې مچۍ که لږ عقل ولري له ژونده نه ستړي کېږي او ځان نه وژنې. کومې بلاوې چې په ما راغلي د دې لپاره یې درته وایم تر څو په دنیا کې له ژونده خوند واخلې. ژوند زما او ستا په څېر خلکو لپاره سخت دی خو ښایست هم لري. په مینه او ملګرتیا مړ خر. لسم لیک. خر هغه وخت په ځمکتل کې له ځایه وښورېد کله چې قانوني ډاکټر ته ویو. ملګري سرې مچۍ کله چې ډاکټرانو په ځمکتل کې معاینه کولم زما جسد یې په شک معاینه کړ. کوم ډاکټر چې زما جسد سړي خونې ته لېږداوه او غوښتل یې چې زما د مرګ جواز لیک ولیکي. له یوه رنځورپال نه یې وپوښتل چې دا په رښتیا مړ دی؟ رنځورپال وویل ما یې له پایواز څخه واورېدل. هغه وویل چې مړ دی. ډاکټر په غوسه شو وویل زه په دې کار کې ډېر حساس یم. پرته له دې چې له ناروغ څخه دقیقا پوهه نشم چې مړ دی او که نه نشم کولی چې د مرګ جواز یې ورکړم. په دې وخت او زمان کې نه په ژوندیو باور شته او نه په مړو. هغه د مړو په نوم دلته راوړی. موږ هم د مرګ جواز لیک ورته لیکو. وروسته په خپله خبره نه درېږي. کله چې غسل ورکوي غږ یې له خولې راوځي او یا کله چې تابوت یې په قبر کې ږدي راویښېږي او وایي هی لکه چې ناوخته شوی و بیا له تابوت بهر راوځي. رنځورپال وویل سمه ده ډاکټر صاحب که په یاد دې وي پرون دې هم د یوې زړې بوډۍ د مرګ جواز لیک ولیکلو. وروسته بیا بوډۍ یو دم ژوندی شوه. ما یې د انګور په خبره باور کړی و.
دا هم نه کېدله چې د هغې خبره مې نه وی منلې. زما که تنزي ته راغله پوره 1 ساعت یې راته د خواښې د مړه کېدلو کیسه وکړه. دا هم نه کېدله چې باوره پرې ونه کړم. دومره ښکلې ښځه وه چې د انسان ذهن ته نه راتله چې دا به دروغ ووایي. ټوله ګناه یې د خواښې وه، ځکه ټولو ورته د مړي ګمان کړی و. فرض کړه د مړي ټول قانوني مراحل مکمل پلي شوي وو. ګاونډیان یې غم شریکۍ ته راغلي وو، ځینو ژړلي هم وو، ځینو په لوړ اواز کې ډېرې چغې وهلې وې. ما یې هم د مرګ جواز لیکلی و. ټول ورق پراني پای ته رسېدلې وه. یوازې 1-2 دقیقې پاتې وې چې خاورو ته یې سپارلې وې او خخه کړی وې. نور ټول کار پای ته رسېدلی و. دا نو امکان لري چې انسان دې په دې مرحله کې هر څه ګډوډ کړي. فکر وکړه چې نه د مړه که ژوندی پاتې شي څه توپیر کوي. بالاخره یوه ورځ به مړه کېږي. هو په دې منځ کې یوازې تاسو شرمېږئ. که وشرمېږم څه توپیر کوي؟ کله چې ما تایید کړه چې مړه ده بیا مړه ده. د یوه ډاکټر خبره مني او که د یوې بې سوادې جاهلې زړې بوډۍ. ټولې بدۍ له جهالته منبع اخلي. ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ ملت ډېر جاهل دی. دومره جاهل چې مړه کېږي بیا هم نه پوهېږي چې مړه دي. داسې انسان هم شته چې ډېر وخته باید مړه وي، اوس هم ژوندی دی او په هر ځای کې غږېږي. شاید داسې فکر به کوي هر څوک باید په هر څه پوه شي، خو انسان باید له چا څخه وپوښتي او پوه شي چې ډاکټر ورته د مرګ جواز لیکي که څوک لږ عقل ولري پوهېږي. نه پوهېدل عیب نه دی، نه پوښتل عیب دی. جهالت هو هغه ښځه چې ژوندی شوې وه ما ورته وویل ټولو ستا لپاره وژړل. دا دومره خفګان هسې و که بیا مړه شي د چا به باور نه راځي، څوک به در پسې ژاړي هم نه. وایي با په ژوندي کېدلو یې عادت کړی. ښه به وي چې هسې یې ونه ژاړو. ښځه له مرګه وروسته ژوندی شوې وه دومره د اهمیت وړه نه ده. د طبابت نړۍ له هغه کیسو ډکه ده چې مړی بیا را ژوندی شوی دی. خو ما درته د طبابت له نظره روښانه کړه چې زړه ښځه څنګه ژوندی پاتې ده. زما د سر له پاسه غږېدل. ډاکټر یو ځل بیا له رنځورپال څخه وپوښتل دا انډیوال اوس په رښتیا مړ دی؟ رنځورپال وویل څوکیدار ته یې اواز وکړئ. زما څوکیدار ته یې اواز وکړ. ډاکټر زما له څوکیداره په اشارې وپوښتل ودې ویل چې دا سړی مړ دی؟ سمه ده ښاغلیه پرون شپه زه نوکري نه وم، خو د دروازې مسؤل ویل چې غسل ورکوونکي وویل چې دا غسل خانې ته یوسئ. زه هم دومره پوهېږم. د دروازې مسؤل ته اواز وکړئ. زه چې څومره پوهه شوم د دې لپاره چې هیڅ شی مجهول پاتې نشي او د شاهدانو په وړاندې دا ثابته کړي چې زه مړ یم. کومې خبرې چې رنځورپال ته وکړې زه دې پایلې ته ورسېدم. زه په کار مین یم. که کوم بل ډاکټر زما پر ځای وی نبض یې نیوه او د زړه ضربان یې کته، خو زه په دې بسنه نه کوم. د مرګ لپاره یې 3 شاهدان هم پیدا کوم چې وروسته سرخوږی راته پیدا نشي. په هغه وخت کې چې مې کار زده کاوه د ډېرو پیښو شاهد وم. یوه شپه په روغتون کې نوکري وم. له خپلوانو سره مې په پوره پیمانه څه کړي وو چې زه یې روغتون ته راوستم، خو هېڅ مې په یاد نه دي چې څنګه تر روغتونه راغلم. ځوان وم. له بده مرغه په هغه شپه چې زه نوکري وم 3 ناروغان مړه وو. وی ویل ښاغلی ډاکټره 3 ناروغان مړه دي. ومې ویل خدای دې ګناهونه معاف کړي. له دې پرته مې څه ویلی شو؟ باید مړي مې ښه یاد کړی وی. کوم رنځورپال چې نوکري وو وی ویل نه غواړي چې دا معاینه کړي او راپور یې ولیکي؟ ها معاینه؟ دومره مې څه کلي وو چې هېڅ حوصله مې نه درلوده چې په پښو ودرېږم. رنځورپالانو له لاسونو ونیولم او په پښو یې ودرولم. د مړي لاس مې په لاس کې ونیوه. نبض مې کنټرول کړ. عجیبه وه، د ناروغ نبض ښه فعال و. ومې ویل هغه مړی راته راوړئ. د هغه نبض هم فعال و. د 3 مړي هم نبض فعال و. د 3 واړو نبض نوي و. ومې ویل د هر یوه شا په اسپرین وسولوئ او هر یوه ته تنتورید ورکړئ. زه مست وم، نه پوهېدم چې څه وایم. داسې خو امکان نه درلود چې اسپرین دې وسولول شي او تنتورید دې وخوړل شي. داسې ډېر ښه کېږي. نه کېږي. څنګه؟ ځکه اسپرین د زړه ضربان لوړوي. خیر د هغه په ځای کینین ورکړئ. کینین هم همدا اثر لري ډاکټر صاحب. ډېر په غوسه شو. چغه مې کړه ای بابا دومره کلونه مو رنځورپالي وکړه لا اوس هم ماته ګورئ. داسې درمل نه پېژنئ چې نبض ټیټ کړي. یو یې دته ورکړئ. وی ویل کله چې به زه ناروغ شوم مور به مې ماته یو ډول بوټي ایښول. غواړي چې له هغې ورته ورکړم؟ ها ډېر ښه. پرېږده چې نسخه ورته ولیکم. نه غواړي چې نسخه ورته ولیکي ځکه د درملتون مسؤل نشته. زه ورځم له مخامخ درملتون څخه ورته د ثواب په نیت درمل راوړم. هغه ولاړ. داسې و لکه خوب چې مې لیدلی وي. چا راویښ کړم او وی ویل
ډاکټر صاحب نه خوري، څوک یې نه خوري؟ مړی دا کورنۍ درمل نه خوري. څنګ ته یې ورغلم، ګورم چې رنځورپال وچې پاڼې د ناروغ په خوله کې ننباسي. ومې ویل تا دا نه دي خوټولي، باید د چای په څیر په اوبو کې جوش کړې. مشر رنځورپال نو ورته ویلي چې دا باید په اوبو کې جوش شي. ته نه پوهیږي چې دا کورني درمل څه ډول جوړیږي؟ ښاغلیه زه د کور په کارونو نه پوهیږم. رنځورپال چیرته دی؟ په خونه کې نشته. بیا خوب راغی، نه پوهیږم چې څومره وخت به تیر شوی و. غږ یې راته وکړ، ښاغلی ډاکټره مړی د کورني درمل نه خوري. له یوې خوا مستوم او له بلې خوا بې خوبۍ ګنګس کړی وم. ومې ویل اوس چې داسې دا یو امپول ورکړی. وی ویل کوم امپول ورکړو؟ هر امپول چې په روغتون کې وي. په روغتون کې له ستنې پرته بل هیڅ شی نشته. په هغه سنجاق یې د کالیو پیوندونه وګنډه. په هغه وخت کې کاتب راغی او وی ویل ښاغلی ډاکټره د دفتر په کتاب کې څه ولیکم چې دا ناروغان په کوم دلیل مړه شول؟ ومې ویل هغه مړه نه دي، هغه یو ژوندي دي. امکان نه لري چې ژوندي دي وي. کله چې مې د ناروغ لاس د معاینې لپاره په لاس کې واخیست، کاتب په خندا شو. ښاغلی ډاکټره تاسې د دې پر ځای چې د ناروغ نبض وګورئ، خپل لاس مو په لاس کې نیولی، خپل نبض ګورئ. لعنت په داسې فکر، زه څومره مست شوی وم چې ښی لاس مې په چپ لاس نیولی و. له هماغې ورځې را په دې خوا هر کله چې غواړم د چا د مرګ راپور ولیکم، د دې لپاره چې ښه مطمئن شم چې دا کس مړ دی، یو دوه شاهدان هم پیدا کوم. د دروازې مسؤل ته چې ډاکټر خبر لیږلی و راغی. زه یې د دروازې مسؤل ته وښودلم او وی ویل په رښتیا هم دا ښاغلی مړ دی؟ مړ دی ډاکټر صاحب، ښه پوره. له کومه پوه شوې؟ زه 13 کاله کېږي چې دلته دنده لرم. ډېر زیات مړي مې تر لاس لاندې تېر شوي دي. که یوه مړي ته وګورم پوهېږم چې دا څه کاره دی، څومره عاید لري، د څو نفرو مصرف پوره کوي. زه مړی پېژندونکی شوی یم. اوس چې داسې دا پرېږدئ چې ویې ګورم چې څومره عاید لري. لوړ عاید یې د میاشتې 400 لیرې دی. له کومه پوه شوې؟ ښاغلی ډاکټره معلومه ده ځان او څټ یې ډنګر دی، هېڅ شی پکې نه دی پاتې. څه کسب لري؟ نه پوهېږم چې څه کسب لري. فکر کوم ډېر درانه کارونه یې ترسره کړي دي. ورسره داسې معلومیږي چې ګڼه کورنۍ لري. پوستکی یې له هډوکو سره سریښ شوی دی، سترګې یې لوېدلې دي. حد اقل د 10 نفرو سرپرستي ورته رغاړې ده. په دې له کومه پوه شوې؟ ځکه چې مړ دی. که دروند سړی نه وی نه مړ کېده، ده به هم د نورو په څېر ژوند کوه. رښتیا وایي په ذهن کې ډېر هوښیار انسان دی. دا ټول چې دی ویل سم دي، خو په هوښیارتوب یې له کومه پوه شوې؟ ډاکټر صاحب وګوره دا مړی په دې حالات کې هم خاندي. زمونږ د روغتون ناروغان چې په مجهول ډول مړه کېږي، د هغوی د مرګ په اړه لیکل کېږي. د جسمي بدبختۍ له امله مړ شو. معلومه ده چې دا هم په دې ډول مرګ مړ دی. ستا خبرې سمې دي، خو دا مرګ یوازې راته مشکوک ښکاري. زه یې مسؤلیت په غاړه نه اخلم. ښه به وي چې بس یې کړو. د مرګ دلیل یې په مونږ پورې اړه نه لري. دا کفایت کوي چې مړ دی. په سړی خونه کې د مرګ په دلیل پوهیږي. پولیس به یې د قاتل په اړه څېړنه وکړي. ګرانې مچۍ، د یې ډاکټر غوښتل چې ما چېرته ولېږدوي. ډېر زیات وېرېدلی وم. له دې وېرېدم لکه بې رشوته دوسیه چې له یوه میزه بل او له بل میزه بل او له یوه دولتي دفتره بل دولتي دفتر ته لېږدوي. ما به هم لاس په لاس څرخوي. ډاکټر وویل دا به ښه وي چې یوه قانوني ډاکټر ته یې ولېږم. محکم کاري عیب نه لري. بیا هم د شکر ځای دی که زه په دې پلمه چې باید ژوند وکړي په مړو کې نه شمېرل کېږي. له روغتونه یې بهر اچولم. بیا به مې څه کول؟ مخکې له دې چې ما قانوني ډاکټر ته ولېږي په ځمکتل کې له مړو سره یو ځای کېښودم. دا ډېر سوړ ځای و. د مړو د خرابېدو مخه یې نیوله. زموږ مړو لپاره ګرمي او یخني تفاوت نه لري. ګرانې سرې مچۍ، راتلونکی لیک درته د دې لپاره لیکم چې د عدلي طب د ډاکټر په کتو کې کومې بلاوې را باندې راغلې. ستا مینهوال مړ خر.